چې خدمتونه دې رسول شي. خدمت والا مرشي خدمت دراشا انتظامی اور نور متوجہ شیطان. الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الدين والنصيحة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزت مندو ستاسو دا سړی دی الله پاک خپل فضل سره قبول کړي. او د دې ستړي او د دې ستومانتیا او د دې انتظار بدله دی الله پاک ما او تاسو ته په دې صورت کې راکړي چې د قیامت د ورځې د پریشانو نه د ستړو نه او د سختو نه الله حفاظت وفرمایي. الله دې حفاظت وکړي. تاسو وکتل ستاسو دا بچي څلور بچي ښایسته ښایسته تقریرونه ستاسو په مخ کې وکړه، عربی کې، پښتو کې، اردو کې، عربی کې، پښتو کې، اردو کې. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت طیبه بیان کړ چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کوم ځای کې پیدا شوی دی، چرته هجرت کړی دی، کوم ځای کې وفات شوی دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پاکیزه جون انقلابات د کلونو په حساب باندې فلانی کال کې داسې وشو، فلانی کال کې داسې وشو، فلانی کال کې داسې. تاسو اورئ الحمدلله رب العالمین دا محنت چې کیږي دا علما کوي. نو تاسو په دې خبره خوشاله شئ چې علما په دې محنت کې یوازې نه دي، تاسو ورسره په دې محنت کې شریک یې. تاسو ورسره په دې محنت کې شریک یې. د دې محنت لپاره دو سرمایې دي. یو سرمایه الله تاسو ته نصیب کړی ده او بل سرمایه الله دې علماو ته نصیب کړی ده. د دې محنت سرمایه پیسې نه دي، د دې محنت سرمایه بلډینګ نه دی، د دې محنت سرمایه نور سيزونه نه دي. د دې محنت سرمایه یو اعتماد دی او بل خیرخواهی ده. اعتماد د علماو په باره کې الله ستاسو په زړونو کې پیدا کړی دی او خیرخواهی ستاسو د راتلونکي نسل په حواله د علماو په زړونو کې الله پیدا کړی. سو پورې چې ستاسو په زړونو کې په دې علماو اعتماد وي چې دا زمون خیرخواه دي، دا زمون خیرخواه دي او د دې علماو په زړونو کې ستاسو د راتلونکي نسل د خیرخواهۍ درد دي. ان شاء الله دا سلسله به جاری د هیڅ یو سازش دې ته نقصان نشي رسولی. د هیڅ یو سازش دې ته نقصان نشي رسولی. او خدای دې نه کې ستاسو په زړونو کې اعتماد پاتې نشو، د دې په زړونو کې خیرخواهي پاتې نشو. داسې وخت دی الله نه راولي بیا دا کیسه به ګرانه شي. تاسو وکتل چې ستاسو د ماشومانو بچو څوک حافظان شو، څوک په ناظره باندې قرآن ووایي او دلته راغله. نو ستاسو د عالمانو د کومو عالمانو باره کې چې ستاسو د دې د تربیت په حواله اعتماد دی، نو دوی له څه ورکړه؟ ستاسو په خیال کې چې ته ښایسته موبایل یې وله ورکړي یا تماچې وله ورکړي یا روپۍ وله ورکړي؟ نه، د شفقت لاسونه یې د دې په سر باندې کېښود. دا لوی دولت دی، دا لوی عزت دی، دا لوی دولت دی او دا لوی عزت دی. ان شاء الله ستاسو د دې علماو دا شفقت به د دې بچو د لوی خیر سبب الله جوړي، د لوی شر نه د حفاظت او د بچو ذریعہ به الله جوړي. خبرې ډېرې دي. دې بچو ته تربیت چې کېږي که نه، نو دا تربیت د دې بچو کېږي چې بچي تاسو په خپل معاشره کې رښتینی بچي جوړ شي. څه جوړ شي؟ رښتینی بچي جوړ شي. دروغجن بچي مه جوړېږئ، رښتینی بچي جوړ شي. تاسو الحمدلله د صحابه کرام او د دور د تابعین او د دور واقعات واورید، تقاریر وشو. د ماشوم بچي
په ژبه باندې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت طیبه هغه ستاسو مخکې پیش زه د دې تیرې صدۍ د اعتماد په بنیاد او د خیرخواهۍ په بنیاد د یو عالم قصه راته مخې ته راغله هغه درته کوم. هندوانو او د مسلمانانو په یو پټي او په یو پلاټ لانجه جوړه شوه. هندوانو دعوا وکړه چې دا پلاټ زمونږ دی، مسلمانانو انکار وکړ او هغوی دعوا وکړه چې دا پلاټ زمونږ دی. دې سره سره د خپلې دعوې مضبوطولو لپاره هر فریق دا وایي که دا پلاټ د دې پلاټ فیصله زما په حق کې وشي نو زه به مندر کم، او مسلمان وایي که د دې پلاټ فیصله زما په حق کې وشو زه به پکې جومات جوړ کړم. خبره په روایتي جرګو حل نشوه، عدالت ته لاړه. حکومت دی د انګریز، دا د تیرې صدۍ خبره ده، حکومت د انګریزانو دی. تاسو وایي که نه چې سن 47 دی او که 45 دی دا پاکستان پکې آزاد شوی دی. هغې نه مخکې هندوستان پاکستان یو ملک و، د انګریزانو حکومت و. د دغه وخت کیسه ده. د رښتیاو برکت ته وګورئ او د اعتماد برکت ته وګورئ. انګریز جج ته خبره لاړه، څو پیشې وشوې، انګریز فیصله ونه کړې شوه. دا خبره ورته الله په زړه کې واچوله چې ته د علاقې یو رښتینی کس، یو معتبر او معتمد کس راوغواړه او هغه نه تپوس وکړه، نو هغه چې څه ووایي بس هغسې بیا فیصله وکړه. یو فریق نه تپوس وکړو چې ستاسو په علاقه کې څوک رښتینی کس شته، بل فریق نه تپوس وکړو چې ستاسو په علاقه کې څه رښتینی کس شته، ځان لا هوښیار جج و. یو فریق هم ورته د مسلمانانو د یو مولانا صاحب نوم ورکوي او بل فریق هم ورته نوم ورکوي. مسلمانان خو مسلمانان دي چې هغه هندوانو مو وایي چې زمونږ په علاقه کې د دې مسلمانانو مولا دی که نه ډېر رښتینی سړی دی، زمونږ حفاظت دی هم الله د دروغو نه وکړي او ستاسو حفاظت دی هم الله د دروغو نه وکړي. مونږ دې هم الله رښتینی جوړ کړي او تاسو دې هم الله رښتینی جوړ کړي. مولانا صاحب پسې د مولانا صاحب نوم دی محمود بخش او دا د مفتی الهی بخش رور دی رحمهم الله. مولانا صاحب پسې سپایي لاړو چې دغسې په فلاني تاریخ به د فلاني انګریز جج عدالت ته حاضري کې دا پسې وارنټ دی. هغه ورته وایي زه خو نه ځم. ولې نه ځې مولا صاحب؟ ما قسم خوړلی دی چې زه به د انګریز مخ ته نه ګورم، ما قسم خوړلی دی زه به د انګریز مخ ته نه ګورم. واپس لاړ قاصد چې واپس لاړ هغه ته یو داسې ووایي چې مولا صاحب خو ډېر سخت مولا دی، داسې ووایي وایي ښه زه ورته ووایم چې دغسې قصه ده، ته راشه زما مخ ته مه ګوره، ته شاکړی کښېنه، خو زه به درنه د یو تنازع باره کې تپوس کوم او ته به جواب راکړې. ما ته مخامخ ودرېږه، ما ته مخامخ کښېنه چې زما مخ در باندې نه لګي. زما په خیال چې منصف مزاج جج و، که د دې زمانې جج وی نو د مولا صاحب خلاف به توهین عدالت کیس جاری کړی وی چې د توحید د عدالت توهین کړی دی، گرفتار یې کړی دی. څوک دی چې داسې خبرې کوي؟ تاریخ راغی مولانا صاحب حاضر شو، مغسې کېناستو، جج ته مخامخ نه دی ولاړ او نه ورته مخامخ ناست، شاکړی کېناستو. د وکیلانو باسونه چې وشو که نه د فریقینو وکیلانو چې کله خپله خبره وکړه هغې نه پس جج مولانا صاحب ته متوجه شه چې مولانا صاحب یو تپوس درنه کوم، دو فریقه دي، یو فریق د هندوانو دی او بل فریق د مسلمانانو دی. یو هم دعوه کوي د ملکیت او د بل هم دعوه کوي د وراثت. ټیک شو؟ کوم رښتینی دي په دې دعوه کې؟ تا ته څه معلومات شته څوک رښتینی؟ نو چې دا څوک رښتیا نشي ویلی که نه نو هغه بیا د خپل دروغو دپاره بانې هم جوړوي، دې خوا ګورم ډانګ دی او دې خوا ګورم پړانګ دی. چې دا رښتیا نشي ویلی بیا دا خبرې کوي. دا خبره نه وه. مولانا صاحب وویل چې دا پلاټ د هندوانو دی
هندوان د دې پلاټ په دعوه کې رښتینی دي او مسلمانان دروغجن دي. انګریز حیران شي، حیران شي او د ډېر لوی حیرانتیا په حالت کې فیصله ولیکله، فیصله یې ووروله، فیصله یې ولیکله او وویروله. مطلب یې دا چې مسلمان کیس بیلو او اسلام کیس وګټلو. مسلمان کیس بیلو، هندو وګټلو نه، خو اسلام دا کیس وګټلو. او دا فیصله د اسلام د ګټې باره کې ده. دا فیصله د مسلمان د تاوان او د اسلام د ګټې باره کې ده. ورونو ستاسو څه خیال دی؟ مسلمان له ګټه ورکول غواړئ که اسلام له ګټه ورکول غواړئ؟ مسلمان له ګټه ورکول غواړئ که اسلام له ګټه ورکول غواړئ؟ د مسلمان خیر غواړئ که د اسلام خیر غواړئ؟ چې د اسلام خیر غواړئ نو هره موقع کې رښتیا وایئ، گواہی کې رښتینې گواہی کوه، قسم کې په رښتیا باندې قسم کوه، دعوه کې په رښتینې دعوه کوه، او که فیصله کې نو رښتینې فیصله کوه. نو برکت یې وګورئ، برکت او دا اوس اعتماد دی. الحمدلله رب العالمین. مولا صاحب باندې د هندوانو اعتماد هم دی او مولا صاحب باندې د مسلمانانو اعتماد هم دی. دغه اعتماد خبره دی چې ته ورسوله. اوس مخکې ګورئ هندوانو چې دا حالت وکړه ټول راغه د مولانا محمود بخش رحمه الله تعالی رحمتا واسعه په لاس کې خو مصافحه ورسره وکړي او موږ ته کلمه توحید ووایا، موږ ته هغه کلمه د اسلام ووایا کوم اسلام ته چې ستا د رښتیو په وجه الله دا عزت ورکړ چې موږ مسلمانېږو. هغه فریق ټول هندوان مسلمانان شو. دا د رښتیو برکت دی. ٹھیک شو چې دا مسلمانان شو که نه؟ نو بیا نور سو شو، بیا اومغه مجلس کې اومغه عدالت کې اعلان وکړو چې مونږ به په دې پلاټ کې جماعت جوړو، مونږ به په دې پلاټ کې څه جوړو؟ جماعت جوړو. دا مختصر غوندې واقعه مې ستاسو مخې ته راوسته. د دې بچو تربیت دې لپاره کېږي. د مسلمانان تاسو د دې تربیت په حواله کې په دې علماو اعتماد دې لپاره کوئ او د دې علماو په زړونو کې الله د خیر خواهی د داسې تربیت لپاره اچولی دی چې دا بچي د یو رښتینې معاشرې سمبالولو والا جوړ شي. او معاشره به ال رښتینی شي چې زه رښتینی شم، معاشره به ال رښتینی شي چې تاسو رښتینی شي. ان شاء الله رښتیا به وایو کنه، هر موقع کې هر میدان کې دا موږ چې پریشانو سره مخ یو کنه. نو وجه خو ډېرې دي، خو یو وجه دا ده چې زما په معاشره کې رښتیا ګڼل تاوان ښکاري او دروغ ګڼل کمال او ترقي ښکاري. دروغ ووایا چې ګټه وکړي او که رښتیا دې ووایي نو تاوان سره به مخ شي. دا خبره داسې نه ده. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه د پاسه 1400 کاله مخکې موږ ته فرمایي چې تاسو رښتیا وایئ، علیکم بالصدق، رښتیا وایئ. د هرې زمانې د هرې علاقې هر قسم هر معاشره والا هر طبقه والا د رښتیا اهتمام کوه. فإن الصدق ينجي، بشک رښتیا نجات ورکوي. ٹھیک شو؟ او وإياكم والكذب، دروغ نه ځان وساته. فإن الكذب يهلكو، بشک دروغجن بربادي هلاکي او تباکي. دا تربیت او دا منظر چې تاسو ولید، د دې منظر نه تاسو دا خبر او دا سبق واخلئ چې د مسلمان لوی ضرورت دا دی چې په دین نه پوهیږي، په دین ځان پوه کړي. دویم لوی ضرورت د مسلمان دا دی چې څومره پوهیږي چې هغې باندې عمل کولو والا جوړ شي. دریم لوی ضرورت دا دی چې عمل کې اخلاص پیدا شي. او څلورم لوی ضرورت د مسلمان هغه دینی ضرورتونو کې دا دی چې د اخلاص د حفاظت غم ورسره پیدا شي. دا ضرورت ماتم دی، دا ضرورت ستاسو دی، معتمدون علیهم علماو تم دی، او دا ضرورت تاسو تم دی.
دا صدقه داسې نه زه نه پوهېږم چې په دین پوه شم، زه پوهېږم چې عمل کولو والا جوړ شم، عمل مې شته چې زما په عمل کې اخلاص پیدا شي، اخلاص شته چې د اخلاص د حفاظت غم را سره پیدا شي. څو ضرورتونه شو؟ څلور. دا څلور ضرورتونو احساساتو پیدا کولو دپاره یو اسانه نسخه درته ښیم، دا عمل کې راولئ. اسانه نسخه هر ځای کې هر مجلس کې ځان لا او په مجمع کې چې دعا کې څلور دعاګانې په خپلو دعاګانو کې شاملې کړه. څلور دعاګانې په خپلو دعاګانو کې شاملې کړه. یو دعا ده الله د امت ناپوهو ته د دین پوهه ورکړه، د امت ناپوهو ته. دویمه دعا الله د امت پوهانو ته پوهه باندې عمل آسان کړه، د امت پوهانو ته پوهه باندې عمل آسان کړه. دریمه دعا الله د امت عمل کوونکو ته اخلاص نصیب کړه، الله د امت عمل کوونکو ته اخلاص نصیب. څلورمه دعا الله د امت مخلصین اخلاص والا د خطرو نه بچ کړه. تا ته به د دې څلورو واړو ضرورتونو، ما ته به د دې څلورو واړو ضرورتونو کله چې زه دا دعاګانې په خپلو دعاګانو کې شامل کړم، دا څلور دعاګانې، نو ما ته به د دې څلورو واړو لویو ضرورتونو احساسات الله نصیب کی، او نقد بدله زما د دې دعاګانو دا ده چې فرشتې به زما دعاګویې جوړې شي. څوک فرشتې خپله دعاګویې جوړول غواړي که نه غواړي؟ چې فرشتې موږ ته دعا وکړي، فرشتې زموږ په دعاګانو باندې امین ووایي، الله پاک مخلوق فرشتې. نو دا څلور دعاګانې به په خپلو دعاګانو کې شاملو انشاءالله. په خبره پوه شوئ؟ په دې خبرو باندې دی الله پاک څومره خبره وشوه، د ماشومانو په ژبه باندې تاسو سره د دین خبره وشوه، د علماو په ژبه باندې د دین خبره وشوه. الله پاک دې په دغه خبره باندې موږ او تاسو ټولو ته پوهې سره سره اخلاص والا عمل نصیب کړي. دعا وکړئ. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كلما ذكرك الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك الغافلون. الله لکه څنګه چې تا خپل فضل سره د دې محنت او د دې عمل توفیق مونږ ته راکړی دی، دا زمونږ کمال نه دی، دا ستا توفیق دی، ستا نوال دی. همدغه رنګې الله مونږ محتاج یو. د دې محنت څومره کوتاهۍ دي او څومره تقصیرات مونږ نه په دې محنت کې شوي دي، هغه تقصیرات او کوتاهۍ مونږ ته معاف کړه او زمونږ دا محنت خپل فضل سره قبول کړه. الله د څومره بچو دستاربندي وشوه او انعامات یې واخیسته. کریم مالکه دا محنت د دې بچو دپاره، د دې بچو د خاندانونو دپاره، د دې بچو د اساتذو دپاره، او بالخصوص د دې علاقې د مسلمانانو دپاره او بالعموم د ټول امت مسلمه دپاره د ټولو فتنو، خطرو، پریشانونو د حفاظت ذریعه وګرځوه. الله خپل لوی کرم سره دا د دې بچو د محنت د برکت ذریعه وګرځوه. الله د دې بچو سره 3.5 بچي په دې مدرسه کې سبق وایي. دا تقریبا 21 دي که څومره بچي ناظره خوان شو، 3 بچي حافظان شو. الله د دې بچو سره د ټولو مسلمانانو ټول بچي د ټولو فتنو خطرونو بچ کړه. الله د دې بچو سره د ټولو مسلمانانو ټول بچي د ټولو فتنو خطرونو بچ کړه. الله د دې مرګرو، د دې دوستانو د مینې سره محبت سره ناست دي، ولاړ دي. الله بشماره حاجتونه دي، حاجت رواته ټول شری حاجتونه پوره کړه. الله ټول شری حاجتونه پوره کړه. مشکلات الله آسان کا، ماضی راته الله معاف کا، حال کې راته الله عافیت والا زندگی نصیب کا. باقی ژوند کې الله د هر قسم نافرمانه نه، پریشانه نه، ناشکرۍ نه پورا حفاظت وکړه. الله مریضانو ته شفای کامله عاجله مستمره نصیب کا. الله بے روزګارو ته حلال پاک روزګار نصیب کا. الله روزګار والو پر روزګار کې برکت واچوه. الله د صحتمندو او د تندرستو صحت او تندرسته د شکر توفیق ورته نصیب وګرځوه. چا چې د دعاګانو لپاره درخواست کړی دی مرګرو، الله د هغې ټول شرعي حاجتونه پوره کړه، ټول مشکلات یې آسان کړه. الله ټول شرعي حاجتونه یې پوره کړه، ټول مشکلات یې آسان کړه. د لوی کرم او د لوی فضل خاوند زمونږ زړونه خپل ورونو ته صفا کړه. الله زمونږ زړونه خپل ورونو ته صفا کړه. الله د خود غرضۍ د بیمارۍ نه زمونږ زړونه پاک کړه. الله د خیرخواهۍ صفت زمونږ په زړونو کې پیدا کړه. الله د خیرخواهۍ صفت زمونږ په زړونو کې پیدا کړه. الله زمونږ دشمنۍ په دوستۍ او ورورولۍ بدلې کړه. الله زمونږ دشمنۍ په دوستۍ او ورورولۍ بدلې کړه. الله
زموږ د مسلمانانو دشمنۍ او بیا خاص کر د کږې ولې د مسلمانانو دشمنۍ په دوستۍ او ورورولۍ باندې بدلې کړه. توبې والا کلمات ویم دا را سره ووایي. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. د دې مجلس انعقاد لپاره الله تا ته معلومه ده څومره قربانۍ چا کړي دي، هغه قربانۍ قبول کړه. د دې مسجد تعمیر کې الله څومره قربانۍ د دې محلې او د دې علاقې مسلمانانو کړي دي، الله دغه قربانۍ قبول کړه. او دا قربانۍ د دې د ټولو پریشانونو، د ټولو مصیبتونو نه، د ټولو آفتونو نه د بچو او د حفاظت ذریعہ وګرځوه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه.